السلام علیکم. زما نوم دی عدنان تنها او تعلق د بازخیلو سره لرم. یم د سکیم چوک او زما د منیر بنوري شاعري ډېره زیاته خوښه ده او منیر راباندې ډېر زیات ګران هم دی، بلکې زمیر خان راباندې ډېر زیات ګران دی. زما خپل ځان زما ځیګر دی او زه به تاسو ټولو مینوال ته د منیر بنوري یو شعر ډالۍ کړم. کلي کې په هر دیوال لیکلي دي، کلي کې په هر دیوال لیکلي دي، حج دې مبارک شو په خیر راغلی. هسې دې خبرې ته مې فکر شو، ساس پرې حسن زړه ته مې فکر شو. وجنې مې خدای تنقید نه کوم او زه به چا بې ځایه تنقید نه کوم، خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی او دا حجر اسود سره ولاړ یم او دا مې د هغې سره ویستلی دی. نو یا حاجي صاحب وا حاجي صاحب داسې کښېنه چې تا خپلې نیکۍ په سین لو کړل، تا بلا خوارۍ په سین لو کړل، تا بیا تصویران نه سره ونړه، تا 80 روپۍ په سین لو کړل. هر ځای به کیسې لکه ماشوم نه کې او دا حساب کتاب به چاته هم نه کې. 2 لکه چې تلم نه لګېدلې او 3 لکه مې هلته سوات وي او 2 لکه چې راغم لاړلې و. نور لا په لارې دې روانې دي، هر عمل د دې دپاره مه کوه، هر څه د نامې دپاره مه کوه، مینه د خدای او د رسول جو دا د کاوې دپاره مه کوه. تلي که راغلي دي خو غلي دي، هر څه خدای لري دي خو غلي دي. تا یو تا د کعبې نه طواف ونه کړو، داسې ډېر ښاغلي دي خو غلي دي.